السلام علیکم. ښه راغلاست یوې نوې ویډیو ته. د نن ورځې ویډیو چې دی تاسو ته مو د فیسبوک مطابق راوړي. په فیسبوک کې به تاسو څنګه کولی شئ یو پوسټ چې دی یا همدارنګه د فیسبوک یوه صفحه څنګه تاسو بوسټ کولی شئ او تر ډیرو خلکو یې څنګه رسولی شئ، او بل دا چې په خپل شاوخوا کې دغه پوسټ څنګه چې دی تر نورو، یعنې مطلب په هغه یو معلوم لوکیشن او موقعیت کې دا ستاسو صفحه نورو ته به څنګه ورځي. نو په دې باندې خبرې کوو. راځئ دا ویډیو راسره تر اخره وګورئ. را به شم زه به چې دی په فیسبوک باندې کلیک واخلم، او کله مو چې په فیسبوک باندې کلیک واخیستلو هغې نه وروسته به تاسو چې دی راشي دلته، او دا د پیج دا یو پیج دی، د دې په دې سیټینګ باندې کلیک وکئ، او د هغې نه وروسته چې دی بیا به راشي دلته یې لیکلي پروفیشنل ډیشبورډ، په دې باندې به کلیک واخلئ. ورته کله چې ورته په دې کلیک واخیست هغې نه وروسته به دا چې دی سکرول ډاون داسې ښکته به لاړ شئ، او دلته چې دی په دې اخیر ځایونو کې دلته لیکلی دی چې دی ټولز، په دې ټول ورته یو کلیک واخلئ. د دې نه وروسته داسې لاندې کیوځئ او بزنس پیدا کړئ. وګوره دې ځای کې بزنس دی. د دې نه وروسته چې دی په دې بزنس نه لاندې ایډ سنټر یې لیکلی دلته، په دې ایډ سنټر ورته کلیک واخلئ داسې، او د دې نه وروسته تاسو دلته څه غواړئ. لومړی چې دی بوسټ کانټینټس، که چیرته تاسو غواړئ چې دی یو پوسټ چې دی تر نورو زیاتو خلکو ورسوئ، نو تاسو زیاتره د دې نه استفاده کوئ. دا کانټینټس تاسو ته بوسټ کوي، یعنې مطلب دا چې یو پوسټ تاسو شیر کوئ او تر نورې رسیږي. او دا لاندې چې دی دوهم چې دی دا تاسو یو ویډیو اوسیږي یا مطلب د خپل هغه بزنس پروموشن کوئ، نو تاسو بیا د دې نه استفاده کولی شئ، او یا تاسو ریکمنډیشن یوز کولی شئ. خو زه راځم زه یو پوسټ کوم. لومړی چې دی دغه پوسټ چې دی اولنی بوسټ کانټینټ باندې مې کلیک وکړو. دلته موږ سره مختلف پوسټونه دي داسې. زه راځم چې دی یو پوسټ چې دی زه دلته بوسټ کومه. راځم پر اگزامپل چې دی دا، یا همدارنګه پر اگزامپل چې دی داسې لاندې چې دی یو بل پوسټ چې دی زه راځم دا پر اگزامپل یو دانه مې انتخاب کړلو. کله چې تاسو یو پوسټ انتخاب کړلو هغې نه وروسته به تاسو چې دی داسې لاندې کیوځئ. دلته مهمه خبره دغه ځای کې دا ده چې په اتومات ډول چې دی میتا به ستاسو دغه اکټیویټي مخکې بوځي، او که نه تاسو ته به میسیج کیږي د میسیج په واسطه تاسو، او که نه تاسو مطلب چې دی ډېر لایکس غواړئ چې دی ستاسو پیج ته ډېر لایکس راشي، نو بیا دې نه انتخاب کوئ. ولې زه په اتومات ډول چې دی زمونږ باید پیج مخکې لاړ شي، دا به چې دی لومړی به دا واخلئ، او د هغې نه پس که چېرته تاسو داسې لاندې کیوځئ داسې تاسو دلته چې دی هغه خاص د دې مطابق ټول معلومات دې ځای کې راځي. لکه دلته وګورئ په دې پوزیشن باندې چې دی اصلا دلته دا بخش په تاسو چې دی پیدا کړئ. چوز آډینس دی اصلا دې ځای کې تاسو راځي دلته لږ څه معلومات درکړم. د ایډیټ بټن باندې به کلیک واخلئ، او دې ځای کې لومړی چې دی تاسو ته راځي وایي تاسو ورکړئ په کوم نوم باندې. دلته یو نوم یو شی ولیکئ چې تاسو د خپل مطلب لیدونکي چې دي هغوی لا تشویق کوي. دلته یو لیکنه ورته وکړئ، پښتو کې لیکئ که په انګلیسي کې لیکئ. دوهم چې دی که چېرته د عمر بندیزونه لګوئ، نو داسې کوم طرف ته داسې بوځئ څومره عمر کس باید ولري تر څو دا دغه کړي. خو د دې کې تر ټولو مهم خبره چې دی دا د لوکیشن ده. لوکیشن باندې کلیک واخلئ، او دلته ورته ولیکئ تاسې کوم ځای کې دا بوسټ کوئ. پر اگزامپل چې دی زه لیکم جلال آباد افغانستان، یو شی ورته ولیکئ. دلته راځي بیا دلته مو خپل هغه ادرس پیدا کړئ. نو کوم ځای کې چې دی پر اگزامپل زه دلته راځم او لیکم چې دی کاپیسا. ګوره لومړی دلته موږ ته راغلل نجراف دی، او بیا چې دی تګاب کاپیسا. زه به د تګاب کاپیسا دا واخلم. دا مطلب یو لوکیشن شو. که غواړئ بل داسې اضافه کولی شي. دا هغه ستاسو منطقه ده، او که یو خاص ادرس غواړئ دلته چې دی تاسو په ګوګل ماپ کې پیدا کړئ، نو دې ځای کې هم کولی شئ هغه پیدا کېده. ښه دا به راشي، او په دې پاس ځای کې د سیف بټنه ده، د سیف بټنه به پرې ووهئ. داسې کله چې دا سیف شلو تاسو سره دا اصلا دلته چې دی دا سیف شو. انټرست دې ته راشي، او دلته ایډ انټرست څه سره تاسو شوق لرئ دلته انتخاب کې ورته مطلب کوم بخش کې تاسو ډېر انټرست خلکو ته مطلب ورکوي، یا زمونږ پروګرام دا کوم دغه چې دی که نه ټکنالوژي او کمپیوټر داسې. بس زه به دلته چې دی دا نه بس په دې ټکنالوژي کې تاسو څه غواړئ، نو دا هغه خپل انټرست مو دلته چې دی ورته ټول
ولیکي چې کوم شی دي فار ایگزامپل هارډویر او سافټویر او دا ټول دا ورته ورکړي نور بیک شي ترېنه. دا لکه اختیاري دی خیر داسې دا ورته کې فرق نه کوي. او که وایې چې جنډر انتخاب کې نر او ښځه تاسو چې دی یو دغه لرئ ورته دا د ښځې وګوري نو فیمیل واخلئ، که نارینه دې وګوري دا او که آل والي نو ټول جنډر ښځه او نر دواړه بیا لیدلی شي. ښه د دې نه پس به راشي داسې چې کله سیف شولو د دې نه وروسته به دې تاسو نور که مطلب که دغه ورکوئ که نه یعنې مطلب دا د چا دپاره یعنې مطلب دا اعلانات تاسو پې خپروئ ګټور دي نه دي دا په دې کټګوریز کې کټګوري دلته ورته لیکلی هم شئ یو نوي معلومات ورته هم ورکولی شي. ښه دم چې کله هر څه یعنې کمپلیټ که د دې دلته لاړ شي دې ځای کې چې دی مهمه خبره دلته دې ځای کې هم شته دی چې هغه دا دی چې تاسو نه څومره روپۍ اوس غواړئ په بوست باندې دا به تاسو بوست کوئ. تاسو وګورئ دلته تاسو ته معلومات درکوي چې دومره کسان یعنې مطلب تر دومره پورې موږ تاسو ته دا بوست کولی شو درته یې درکولی شو خو تاسو نه به موږ څو روپۍ غواړو. که چېرته دلته ګورئ په دې باندې زه دا داسې مخکې وروسته بوځم اصلا چې دی ګورئ که چېرته زه یو ډالر انتخاب کړم دا ما دلته چې دی زموږ موږ نه یعنې مطلب دا دی چې که یو ډالر انتخاب کړم نو او د دوهم ځای کې موږ سره چې دی دلته ورځې دي دغه ورځ دا دواړه یو بل کې ضربئ یعنې 15 ورځې یعنې مطلب د ورځې موږ به دې ته $1 ورکوو اصلا نو که 15 ورځې دا موږ بوست کو نو موږ دپاره به دلته چې دی یعنې مطلب که وایې چې دی زه $2 ورکوم د $2 یا $15 چې ورکوم مطلب د 15 یعنې مطلب د یوې ورځې زه 15 ورکوم چې کله ته د یوې د مطلب د یوې ورځې $15 ورکې نو حتما ستا به چې دی دغه زیاتېږي اصلا فالوورز به دې زیاتېږي دلته یعنې هماغومره اندازه درکوي درته. که چېرته ته دلته چې دی کم واخلي نو هلته به تا ته چې هغه بیا کم درکول کېږي نو خو حد اقلا چې دی باید داسې یو 4 واخلي تر څو زیات شي. نو د 15 ورځو دپاره د څو ورځو دپاره چې ته بوست کوې نو دلته چې دی په دغه نقطو نه مطلب ته وایې 2 ورځو دپاره زه دا بوست کوم 3 ورځو نو هماغومره بیا په تا باندې پیسې کمې راځي. اوس چې دی ما د $4 باندې دغه کړلو 15 ورځو دپاره 4 کې 20 نو زه باید دې دپاره چې دی $20 دلته ورکړم. ګورې موږ ته دلته ښکارېږي دې ځای کې زه باید دې ته $20 ورکړم. اوس په دا ډالر کومه چې موږ ورکوو د دې لپاره به تاسو راځئ دلته به پیمنټ میتود دی په دې باندې به ته کلیک اخلئ داسې کله چې دلته واخلئ زموږ میتود اصلا چې دی که چېرته تاسو دا بوست کوئ او پیسې دې ته ورکوئ یا ویزا کارت به لرئ یا به ماسټر کارت لرئ یا همدارسې نور کارتونه هم شته د بینکي چې کوم په ویب سایټو کې کار کوي درته او که اوسیږي تاسو که پیپال لرئ عموما پیپال چې دی په افغانستان کې چې دی بند دی خو ولې ما په یو ویډیو جوړه کړې ده او زه اوس هم استعمالوم په افغانستان کې نو تاسو کولی شئ چې دی هماغه د پیپال ویډیو وګورئ نو که چېرته پیپال نه لرئ پیپال په هغه ترتیب باندې جوړ کړئ هلته د سیکنډ اټنټیکیټور خبره پاتې ده انشاءالله نیکسټ ویډیوګانې به بیا په هغې باندې اوسیږي. نو که په پیپال باندې تاسو پیسې ورکوئ نو دلته پیپال ته چیک واچوئ او که چېرته تاسو کوم کارت لرئ نو کارتونه انتخاب کړئ. زه کارت لرم کله چې کارت لرئ تاسو په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. کله چې نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو تاسو سمپل لومړی به د کارت نوم ولیکئ بیا د کارت نمبر هملته شته دی بیا هغه کم تاریخ باندې چې دا ایکسپایریږي په کارت هملته مخامخ معلومات لیدل کېږي او CVV یو نمبر دی پټ نمبر دی د کارت په شا باندې لیکلي اوسیږي 3 عدده اوسیږي هغه عدد بلته ولیکي او د هغې نه پس په دې لاندې ځای کې چې دی په سیف باندې کلیک وکړي. چې کله مو دا سیف کړلو تاسو دپاره چې دی نور به پروموشن باندې به کلیک وکړئ دغه بوست نو دا اپشن به فعاله اوسیږي یو کلیک پې وکړئ بس نور بس تاسو د څو ورځو دپاره چې تاسو بوست کړی دی هماغومره به بیا کار کوي درته. نو دا په دې ترتیب باندې چې دی تاسو کولی شئ بوست او یا هم خپله پیج تر ډېرو خلکو ور ورسوئ. د لیدلو نه مو مننه.